ماښام چې سړی روژه ماتوي مستحب طریقه دا ده چې په خرما وی ماته کړي. که خرما نه وي بیا دې په اوبو ماته کړي، ځکه اوبو هم پاکوونکي دي، تفاول ده پکې چې سړی د ګناهو نه صفا کېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم اول رطب تازه خرما به کوي په هغه یې ماتوله، که نه یې تمر دا وچې خرما وي په دغه یې ماتوله، که نه یې بیا اوبو. په مالګه نه ده، بعضې خلک مالګه چې نو خرما نه وي بیا مالګه راوباسي، په مالګه یې وارې وڅټي. وایي دا نه په حدیث مرفوع کې ثابته، نه په حدیث موقوف کې اثر د صحابهو کې راغلي. دا دوه شیان دي، خرما او اوبه. مستحب دا ده چې په دغو باندې روژه ماته شي. اوس وخت کې یهودو غالبا یو بعضې بدبختانو دا ویلي وو چې حضرت پیغمبر علیه السلام چې دا حکم کړی و چې تاسو روژه په خرماو ماتوئ، وایي دا په خرماو کې خپل خصوصیات نه ده، د اقتصاد عربو په مخ بود. العیاذ بالله د دغه دپاره چې خلک خرماوې واخلي، د عربو خرماوې ښې خرڅې شي. لیکن طبي لحاظ باندې حکیمانو نظر چې ما په خپله کتلی، هغه وایي چې د خرما کې رب کریم دومره قسم طاقتونه پیدا کړي دي چې په ورځ کې د انسان د نه خوړلو د وجې نه څومره کمزورتیاوې راغلي وي، دا روژه چې نیولې څومره په دوه خرماو د بدن ټول قواوې بیرته په ځای کېږي. الله تعالی په دې کې دومره یو قوت یې ایښی ده چې په دوه خرماو باندې دوه هغه د ورځې څومره چې هغه ده کمزوري راغلی دي هغه ټول په پوره کېږي. نو بهتره دا ده چې روژه په خرماو ماته شي، که خرماوې نه وي بیا په اوبو ماته شي. دا اول ماتول، نور خو حسب توفیق چې څوک شی لري